نن د آلمان هیواد څخه یو ښایسته خبر لرم د هغو خلکو دپاره لرم چې هغوی غواړي آلمان هیواد ته راشي. نو دغه خبر تر وروستۍ شیبې پورې واوره، تر اخره پورې واوره، ویې ګوره کیدای شي ستا د خوښې وړ او ته کولی شي چې دغې ته الیجبل شي. تر اخره پورې ویډیو ما سره وګوره، ته به خپله پوه شي. سلامونه و نکهلی دوستانو، راځئ نن د آلمان څخه خبر لرو. د آلمان حکومت د خپلو کډوالو پالیسیو د اصلاحاتو په دوام کې د بهرنیو کارکوونکو د جذب بهیر اسانه کړی او اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 4,000 کارکوونکي له بهر څخه اړتیا لري، یعنې دومره دوی اړتیا ورته لري چې راوغواړي. د نوې کډوالو قوانینو له مخې آلمان هڅه کوي چې د اقتصادي په بېلابېلو برخو کې د کارکوونکو کمښت په ځانګړی ډول په تخنیکي، خدماتي او روغتیایي سکتورونو کې د ماهرو کډوالو په جذبولو سره جبران کړي. دا اقدام د دې هیواد د اقتصادي پالیسۍ برخه ده چې د بازار د ودې او ثبات ساتلو لپاره ترسره کیږي. او همداسې کارپوهان وایي چې آلمان د نفوذ د کمیدو او د ماهرو کارکوونکو د نشتوالي له امله ورځ تر بلې پر بهرنیو کارکوونکو ډیره تکیه کوي او همدې ته په کتو یې د ویزو ورکولو بهیر او د داخلېدو شرایط د ماهرو کسانو لپاره اسانه کړی دی. په همدې حال کې دا پالیسۍ د پناه غوښتنې په برخه کې له ځینو محدودیتونو سره یو ځای د آلمان دوه ګونې تګلاره ښیي. یعنې له یوې خوا د دا کار لپاره د کډوالو هڅونه او له بلې خوا د ناقانونو کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت کنټرولونه. او بلې خوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د دې پروګرام بریا به تر ډیره پورې د دې پورې تړلی وي چې آلمان څومره ښه کولی شي چې کډوال په خپل کاري بازار کې جذب او مدغم کړي. دوستانو، دا ښه خبر هغه خلکو دپاره دی چې هغوی تعلیم لري، هغوی سکل لري، هغوی غواړي چې آلمان هیواد ته مهاجرت وکړي او دلته راشي او دغلته ژوند وکړي او دوی وکولی شي چې مثال د دغې کال له تاریخه خپل هغه ژوند مخ ته بوځي او دلته کولی شي چې تعلیم ته هم لاسرسی ولري. نو دا هغو خلکو دپاره دی چې هغوی سکل لري، هغوی مثال مهارت لري، هغوی پوهېږي چې مثال څه وکړي او څه ونه کړي. نو دغسې خلک کولی شي چې دغه ویب سایټ ته لاړ شي او نور هغه کوم معلومات چې لري د هغې معلوماتو له طریقه دوی کولی شي چې اپلای وکړي، اپلیکیشن ولیږي. نو کیدای شي دوی ته یو مثبته مسیج راشي. بیا هم مننه. سلام و احترامات دوستای عزیز. آلمان با تازگی اعلان کرده است که ما 4,000 نفر هر سال یعنی سالانه ما ضرورت داریم که از کشورهای دیگه ما بتانیم که بپذیریم. این نفرایی کی هستن و در کیها می باشن و کیها یا ضرورت دارن که بیارن. اینا مردمای مسلکی هستن که اونا کسب یاد دارن که مثلا در بخش سکتور خصوصی باشه او در بخش مهارت‌های مسلکی باشه و همچنان دیگه کارهای مسلکی ما شما داریم در امور زندگی. اینا برشان ضرورت دارن و میخواین که اینا را بپذیرن. دیگه به او خاطر اگر شما هم ضرورت دارین که بیاین آلمان بیاین و اینجا مهاجرت کنین و اینجا مسلکتان انتخاب کنین، پس لطفا میتونین که امرای وبسایتی که اونا اعلان کردن در وبسایت مراجعه کنین و بتونین که تا اپلای داشته باشین، اپلیکیشنتان خانه پوری کنین که تا بتونین چی کنین مهاجر شوین طرف آلمان و اینجا یک زندگی خوب و راحت داشته باشین. به خاطر که هر کس که مهارت داره، نجار است، انجینر است، آیتی است، دیگه بخشایی که اینا ضرورت دارن میخواین اینا بپذیرین. دیگه به او خاطر اگر شما مهارتای را یاد دارین و میخواین که اونا را اینجا از طریق مهارتتان، مسلکتان مصدر خدمت شوین، دیگه لطفاً به او وبسایتی که اونا اعلان کردن از طریق مهاجرتی کیسه وبسایت مهاجرتیشان میتونین که به او مراجعه کنین، با یک نفر مسلکی بروین مراجعه کنین و بتونین که اپلیکیشن خانه پوری کنین. تشکر. خداوند یار و مددگار شما باشه. سلام علیکم.